إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اوسو په اختصار سره د واده د شپې آداب ذکر کو. واده د شپې آداب په کوم شپه باندې چې الک په جنې په کمرې ته دننه شي. ما ځینې آداب راجمع کړي دي په اختصار سره بیانوم. د دې نه مخکې یو نصیحت وکم ټولو ته. چا چې واده نه کړی هغه ته خاص نصیحت، او څوک چې دویم او د دریم او د څلورم سوچ کوي هغه ته دا نصیحت، او کوم چې کړی دی الله یې ستاسو بل شي، وخت تېر شوی. اوس داسې کولی شي چې دویم دریم واده وکړي څلورم بیا په عمل کېدی شي، خو خاص کر ځوانانو ته دا هلکان چې کښېني که نه یو بل سره دوی نصیحتونه کوي یو بل ته. ته چې د واده په شپه ننوځې نو ته به داسې چل وکړي او بیا به داسې چل وکړي، بیا به دا وکړي. هغه بل چې ورسره مړه شي هغه ورته ته به داسې چل وکړي چې دا چل وکړي، دا وکړي بل ورته زه دې ټولو ته دا یم. دا ټول دې ټولو کې په یو باندې عمل نه کېږي. دی چې دغه ټیم کې زنانه ته مخامخ شو د هغې سره کښېني نه دی به څه وایي، ته مخامخ شو د هغې سره کښېني نه دی به څه وایي چې هغه پلاني ماته ویلي چې ته به دا چل کوې دا چل کوې، هغه پلاني ماته ویلي چې ته به دا چل کوې، هغه پلاني ماته ویلي چې ته به دا چل کوې، پلاني ماته ویلي چې ته به دا چل کوې. دا نصیحتونه کوم ځای کې به دغه ټیم کې په کار راځي؟ یو هم په کار نه راځي. دا کوم نصیحتونه چې زه کوم دا د قرآن او حدیث په رڼا کې دا په زړه کې کښېنه او په دې عمل کېږي، نور په یو عمل نه کېږي. نه دا سړی ولې ګډوډ کېږي؟ ته اوس پته شته کله چې کور دننه ورځي غریب رنګ چې دی سور شوي غوږونه یې تک سره شي او رپرپی به داسې راغلی. ولې دې د ډېرو نصیحتونو خراب کړی، ځکه چې دلته چې له دومره ډېر نصیحتونه دا ودونه والا وکړي که نه هغه وایي که چې دا چې یو غر دی زه اوس ورځم جهاد له، او ټینک به وي او کلاشنکوف به وي او ډزې به کېږي او بمان به راولي په دې چې زما به څه حال. د ډېرو نصیحتونو سره سړی خرابېږي. نه صرف مختصر قرآن او حدیث کې شریعت کې چې کوم نصیحتونه راغلي په هغې عمل کوو انشاءالله ستا ژوند مخې ته کامیاب دی. اولنی کار به دا وکړي، اولنی کار چې نیت به ښه ساتي. او دا مسله ما په تېر شوي درس کې بیان کړې رسول صلی او امام ابن ماجه هم راوړی ثلاثة حق على الله تعالى عونهم. دې ته پک کړي د دریو کسانو په الله باندې دا حق دی چې الله به یې مرسته کوي، الله به لازم مرسته کوي. اولنی هغه کس المجاهد فی سبیل الله چې الله په لار کې جهاد کوي او د الله د دین دپاره جنګېږي، الله یې لازم کامیابوي. او دویم والمکاتب الذي يريد الاداء، هغه غلام مرئي وینځه چې د ځان ازادولو دپاره خپل باچا خپل مالک له پیسې ورکوي چې ما ازاد کړي. الله د دې سړي مرسته کوي او دله توفیق ورکوي نو دی دا پیسې بیا ادا کولی شي. او درېیم هغه سړی والناکح الذي يريد العفاف، او هغه سړی او هغه جنۍ چې واده د دې دپاره کوي چې د غلط کارونو نه ځان لرې ساتي. الله دا خلک کامیابوي او د دوی په ژوند کې برکت اچوي. ته چې په اولنۍ شپه باندې کله کمرې ته ځې نو په زړه کې دا اراده ساته چې دا واده ما صرف او صرف د دې دپاره وکړو، څه دپاره چې زه د غلطو کارونو نه ځان لرې کړم او د هغه کارونو نه ځان لرې کړم په کوم باندې چې رب العالمین خفه کېږي. په دې ځای کې یو نصیحت موږ د مشرانو ته دا کوو، که د هلک مشران دي او که د جنۍ، چې د هلک او جنۍ د یو بل نه لرې هسې مه ساتئ. اوس خو الحمدلله دا مسله سره کې کمزوري شوې غوندې کېده، خو پخوا به یو هفته هلک غریب بهر پروت، یو هفته کله به د ماما په کور کې غریب پروت دغه به دیره کې، او کله به د تره په کور کې پروت، او کله به د نیکه په کور کې پروت. او د زړه نه یو الله خبر و، زړه به یې څه تېري او دې مشرانو ته به دا خیرې کول چې چلې نه دا بده خبره د سن پاولو نه دا کار نه دی کول پکار. ته چې ور دا واده وکړو د نکاح دې ولې وتړی ولې دې ولې وتړلی، خو چې هلک او جنۍ دې یو بل سره ملوي شي نو اوس دې ته پکې څه ضرورت دی چې هفته دې هلک بهر کېنولی نه بیا د هغو نه چې لږ به کم دي نو هغو 3 ورځې دی 3 ورځې خو عام چلي. نو اوس الحمدلله دومره لا شوې ده چې یو ورځ ته خبره راغلې ده، خو بیا پکې هغه یو ورځ ده د دې یو ورځ تېرولو ته پکې څه ضرورت دی. وایي نه د جنۍ خپل خپلوان ته نه ناستي که نه خپل خپلوان ناستي خپلې کمرې دي کوټې دي هلته ول هر څه سیټ کړي ناست وي هلک او جنۍ به یو بل سره ملو شي څه خوري خو یې نه دا مسله. وایي نه دا جنۍ یېرېږي او که زه داسې ووایم چې په دغه ټیم کې د جنۍ مخیرې کوي دغه کور والا ته چې د کمره پسې دا خلک را جمع کړي دي او هلک غریب بهر پروت دی، نو بیا هېڅ یېرېږي نه
اچې د پلار د کور دلته راځي دا طبیعت دی دا د انسان طبیعت دی جنۍ چې دی د هلک سره خوشحاله دا د هغې طبیعت دی د هغه په دې خفه کېږي نه نو دا ظلم زیاتې ختم کړي او په خپلو کورونو کې دا طریقه بالکل ختمه کړه چې څنګه واده وشي هلک او جنۍ دي وبسه د مېلمه شي مېلمانه دي که نه مېلمانو ته چا څه ویلي نه مېلمانه که په دغه ورځ ناستې څه حرج نه ده ښه نو څه به کوې کله چې کمرې ته وردننه کېږي هر هغه هلک چې واده کوي یا د دویم درېیم ارادې ده کله چې دننه کېدي کمرې ته نه ځان به ښکلی کېږي او په دومره حدودو کې به ځان ښکلی کېږي کوم حدود چې د شریعت به ښکلی کېږي او په دومره حدودو کې به ځان ښکلی کېږي کوم حدود چې د شریعت دي د هغې نه به اوړې نه او ما په تیر شوي درس کې دا مسله بیان کړې وه چې ځینې خلک د واده په دې ورځ باندې حرام کارونه کوي او په هغې ځان ښکلی کوي او جنۍ له پکار ده چې ځان څه کړي ځان ښکلی کړي الله سبحانه وتعالی په قرآن کې ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف څنګه چې د سړو په دې ښځو باندې حق دی دا شان د دې ښځو هم په دې سړو باندې حق دی عبدالله بن عباس رضی الله عنهما د رسول صلی الله علیه وسلم طرز وی چې کله به درس وکړو او کور ته به دننه تو نه د کور سره دروازې کې به دا پټکې خپل برابر کړو لاسونه به یې لمده کړو په دې ویښتو کې به یې سوله ګیرې به برابر کړه دا شاګردانو ته یې وروسته پوښتنه وکړي ته چې کور ته ځې روزانه دا چل کې ته ولې دا چل کې هغه ته وایي زه دې لپاره کوم چې زه ښکلی ښکارم چې دننه وشم ځکه چې زما دا زړه کېږي او زما همیشه دا خوښه ده چې زما ښځه ما ته په داسې حال کې را مخامخ شي چې ښکلي نو داسې به د هغې هم دا خوښه یې که نه چې اوس سړی وردنې شي او د خولې نه یې نسوار وبینځي د واده په شپه او وردنې شي او د ښځې سره کښېني او د جیب نه هم د نسوار وبینځي او د ګوتو نه یې په کومو ګوتو کې چې نسوار لګولي د هغې نه هم دغه لاس چې دی په دې ښځه باندې ولګي دغه نه هغه څښا وینه هغې ته لاړ شي ښه چې دی په دغه شپه وردنې شي او خوله یې څښا په څښا یې غاښونه یې تک زیړي او د ښځې سره کښېني او د هغې باندې اولنی د دې سړي د خولې هغه وږم ورګي کوم چې هغه څښا وینه راځي دې به د خاوند څه خوښ شي د اولې ورځې نه دا غریب دا حال دی دا خو له ده سیټ کړی دی واده دی نو چې بیا مخې ته نورې ورځې راشي چې بیا به د غریب ګورې څه حال دغه شانې زنانه له پکار دي چې په دغه ورځ باندې ځان سنبال کړي او ځان تیار ساتي خپل خاوند ته خو د شریعت په حدودو کې دننه چې د هلک څنګه کمرې ته راشي او په د جنۍ نظر ولګي او دی خوښه شي تاسو ته پته شتي د دې اولني نظر ګوره ډېر غټ اثر د اولنی نظر دی د دې ډېر غټ اثر نه څنګه چې د هلک په جنۍ نظر ولګي او جنۍ په هلک نظر ولګي چې یو بلې خوښ شي د دوی د ژوند بیا مخې ته ډېر د الله په توفیق سره ډېر ښه روان خو چې د هلک په جنۍ نظر ولګي او هغې ځان سنبال کړی نه او په عامو حالاتو کې نو ده به ترې زړه تور شي یا هلک په دغه حال کې دا کوم چې ما بیان کړ چې د نسوارو چونډۍ لګولی او یا سګرټ یې څکلي او د خولې نه یې د څښا بینده لوخړې رواني او د هغې سره په کټ کې ناستي د هغې بدې شي چې د اولې ورځې نه بدې شي بیا مخکې ورسره مخکې هم بیا د هغه سره زړه نه لګي نه اولنی کار به دا وکړي بل به دا کار وکړي چې کمرې ته وردنې شي نو سلام به واچوي دا طریقه ده د شریعت کمرې ته وردنې شي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته هغه به له دې جواب ورکړي ځینې خلک دا وایي جاهلان وی په ښځه باندې څوک سلام نه چې ځکه چې سړی کمزوری ښکاري خو رسول صلی الله علیه وسلم وایي زمونږ پیغمبر چې د غیرتیانو غیرتي دی او په هغې چې څومره غیرت و نور له په چا کې نشته د الله نه وروسته غیرتي انسان تی مخلوق هغه څوک دی رسول صلی الله علیه وسلم هغه وایي افشو السلام سلام خور کړي خور یې کوي که د واده په شپې او که نور ورځې کور ته ځي کار چې سلام واچو ته چې وردنه شوې ته ووایې السلام علیکم دې سلام څه مطلب دی سلامتیا دې پته نو دې ښځې له دې یو امان ورکړو چې ما نه یېرېږه ته په سلامتیا کې زما د طرف نه او الله به ستا په دې واده کې برکت واچوي چې ته شروعات ګوره په یو شریعت په کار باندې دې وکړو نو چې کله دننه ورشي نو اول به ده وایي چې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته بیا به د دې ښځې سره په ارام کښېني رسول صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې روایت کې راځي چې تاسو کې دې څوک د واده په شپه باندې د زناورو په شان کورواله نه کوي چې بس کمرې ته ورښکاره کېږي او ځان یې زناور جوړ کړی نه ته به کښېنې د ښځې سره د ځان نه به نادیده نه جوړوي چې څنګه وردنې شو ډایرکټ بس کورواله شروع شو ته به سلام واچې د ښځې سره به ښه په ارام کښېنې ښه په ښکلې طریقې سره او د هغې سره به خوږې خبرې شروع کړي او غوره طریقه به دی که په دغه ورځ ته ځان سره څه خواږه څه ویسي په جیب کې یا په کمره کې د بیوزي کې یخودي او بیا دا په دغه ورځ په دغه شپه باندې هغې له په خپلو لاسونې په خوله کې ورکړي چې به خوند به کوي او دا ښځه به د دې سړي نه
څومره متاثره شي. تاسو چې متاثره به شي که نه؟ غلي ناسې لکه دا مسلې چې چا سره شوي نه، غالبا خو ټول ودونه کړي دي. د دې ښځې به څومره د دې زړه کې به د دې خاوند دپاره یو ځای چې دی د اول راتلو سره ګوره ما په خوله کې دا مټایي را کړه، دا چاکلیټ یې راکړو، خو نو دا به وایي چې دا خاوند خو به په روان مستقبل کې خو ما ډېر ښه ساتي، یو حسر به وشي. ښه جنیل هم پکار چې یو هدیه یو ګفټ یې ښودی چې هلک کله کمرې ته راشي خبرې اترې شروع شي، دا ولم د خپل طرف نه څه شی ورکړي، هغه هم سم خوشحاله شي. بیا ورو ورو د هغې سره خبرې شروع کړي. او دلیل ګوره په دې مسله باندې دا دی حدیث د اسماء بنت یزید رضی الله عنها، هغه وایي چې قینت عایشه رضی الله عنها لرسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول صلی الله علیه وسلم چې کومه شپه باندې عایشه رضی الله عنها نو ما تیاره کړې وه، عایشه رضی الله عنها ما تیاره کړې وه او رسول صلی الله علیه وسلم ته مې تیاره کېنولې وه. نو رسول صلی الله علیه وسلم راغی د هغې په خوا کې کېناستو او بیا یې سجر وکړو. رسول صلی الله علیه وسلم زما لوښی ورکړو د پیو، نو رسول صلی الله علیه وسلم پی وسکو او بیا په خپلو لاسونو هغې له ورکړو. چا له ورکړو؟ عایشې رضی الله عنها. نو هغې خپل سر دې چې کته کو شرمېده، ځانه په دغه ورځ شپه باندې چې دی شرمېږي. نو زه ورته قهر شوم، زه ورته قهر شوم، ما ورته چې ګوره رسول صلی الله علیه وسلم د لوښی نیولی ته چې دی سر دې کوز نیولی، بیا هغې هغه لوښی واخیستو هغه پی وسکو. او در روانې چې څومره مسلې زه اوس بیانوم که نه، په دې کې به دا نه وایي چې په دې کې خو شرم او حیا او په مجلس او دا حدیث ته چا دی؟ د رسول صلی الله علیه وسلم. دا زموږ شریعت دی او که دا مسلې ما واضح کړي انشاءالله زموږ د شریعت نه به جاخې ختمې شي، چې څو پورې انشاءالله زموږ د شریعت نه به جاخې ختمې شي، چې څو پورې دا پټي نو هېڅ هم نه کېږي. په دا کومې طریقې چې د زه ښیم که به دې د عمل وکړو انشاءالله واده به دې کامیاب واده وي. نو ته به سجر وکړې، اول به دې ښځې له څه ورکړي، بیا به د هغې سره په ارام کښېنې، په د هغې سره به خوږې د مینې محبت خبرې شروع کړي چې نه ته کښېنو په نصیحتونو سره شي. زموږ د خلکو یو رواج جوړ شوی د مشرانو نه روان دی چې کښېني بس دی به تقریر شروع کړي، زما د مور پلار به ډېر خیال ساتي، زما د وروڼو به خیال ساتي، زما تره زامن نه ځي، ماما زامن نه ځي، کاکا زامن نه ځي. دا صحیح ده، دا نصیحتونه ورته وکړو. مونږ دا نه چې نصیحتونه مه کوو، حسب وکړه. نوي ناوي ده، نوي جنۍ ده، عمر به کم وي، یېرېږي، لږ رعب پرې دی، کښېنه ورسره ښه په ارام خوږې خبرې شروع کړو. دا اول نه د تقریر شروع کړو، نو د هغې سره به ښه په ارام کښېني. بیا د دې ناستې مې یو طریقه مثال کې تو سره کښېناستې، نو ورو ورو په دې خبرو کې ته د هغې په لاس باندې لاس کښېږي، هغه مینې محبت هغه کوم ماحول چې د هغه ښه زیاتېږي او دا ښځه به هم په دغه کې شي چې زما دا خاوند په ما مین دی. او بل دا چې هغې ته به ته ډېر سنجیده سړی ښکاره شي، ډېر سنجیده. خو چې کله ورته ته کښېنې اول خو بغیر سلام نه وردننی شي، چې څنګه وردننی شي نو دا پکې نشته چې زه خواږه څه دې ښځې له ورکړي، دا پکې نشته. بس ښځې سره به کښېني، ته داسې کار وکړې چې زما د مور پلار به ډېر سخت عزت کوي، خو د هغوی عزت دې ونه کړو نو زه به راسره داسې حال وکړم چې چا راسره کړی نه وي. بیا به دې کور کې به دې ځای نه او طلاقه کړې به مې د واده ورنۍ شپې ته وګوره، ته به د طلاق خبرې کوې او زه به دې ووایم او زه به دې دغه کوم دې قیسو ته ضرورت څه دی؟ د هغې سره ته خوږې خبرې شروع کړې په ښه طریقه باندې. بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو طریقه مونږ ته ښوولې ده، هغه ده چې کله ښه پوره ګپ شپ ولګېدی شو نو د هغې نه بعد دا پکار دی چې دوی 2 رکعته لمونځ وکړي او د خپل نوي ژوند شروعات په څه باندې وکړي؟ په منځ باندې. دې ژوند کې به ډېر سخت برکت وي. او د هغې دغه حدیث د ابن مسعود رضی الله عنه او د ابو سعید مولا ابي سعید مالک ابن ربیع دې حدیثونو کې دا مسله راغلې چې په کومه ورځ باندې سړی په کومه شپه باندې سړی په ښځې پسې ورشي نو پکار دی چې دویم 2 رکعته لمونځ وکړي او دا ښځه هم 2 رکعته لمونځ وکړي. ستاسو څه ګمان دی په دغه واده باندې او څه سوچ دی چې هغه د مانځه نه شروع شي نو دغه ژوند به مخکې کامیاب وي که نه وي؟ دا به کامیاب وي. دغې چې شروعات د الله سبحانه تعالی په بندګۍ باندې وشو او بیا چې له دغه ټیم کې دی په دې سجده کې الله تعالی سوال وکړي چې یا الله زما د واده د ژوند وشروع کېږي، ته پکې برکت واچوې، ته ماله طاقت راکړې، ته ماله توفیق راکړې، څومره ښکلی ژوند به وي د دې سړي. دا په دغه ورځ باندې دا کار کول پکار دي. د هغې نه بعد که بالفرض دې ښځې له د کوروالي دعوت ورکړي او ښځې ورته ووایي چې نه، ځکه چې ښځه په دغه ورځ باندې ناشنا ښځه ګوره پردۍ ښځې راشي एकदम د سړي سره مړه شي، لازم په هغې باندې روی وبي. نو که بالفرض دې ښځې دې منع کړو
چې نن به نه کوو نو دی به څه کوي خپله به راټینګ کړي نه په دغه ټیم کې به دې حالاتو ته وګوري چې د ښځه په روب کې ده په یره کې ده هېڅ خبره نه که دی یو شپه یې د واده د اولنۍ شپه چې د بغیر د کوروالي نه تېره کړي بس دې به هم ځان غره کړي دې ته سنجیده انسان وي هوښیار انسان ګوره هوښیار انسان هغه چې د مخامخ سړي هغه حالاتو سره چې دی ګزاره کوي او د هغه په هغه حالاتو باندې پوهېږي د مخامخ سړی اوس په یره کې دی پردۍ زنانه एकदम په ما پسې راله او एकदम زما کور ته راځي زه خیر زه به ګزاره وکړم لکه دولت دعوت ورکړو او هغې انکار وکړو نو څه خبره نه ده ښه بیا که بالفرض هغې انکار ونه کړو او دی کوروال خبره نه ده ښه بیا که بالفرض هغې انکار ونه کړو او دی کوروالی کول غواړي د هغې سره دا کوم هلک چې واده کړی دی کوروالی نو کوروالی په هغه طریقه نه کوي کوم چې رسول صلی الله علیه وسلم د حدیث کې منع کړی د زناورو په شان چې एकदम ډز او کوروالی شروع شو نه د هغې نه مخکې ډېر کارونه یي چې هغې دپاره به کې مقدمات وي او د هغې سره د موسم او د حالات دي چې د مینې محبت نه ډک شي ځینې کسان به وایي چې د شیخ سره نه کومې خبرې کوي دا زموږ د شریعت خبرې او دا خبرې به مونږ ښایو علما چې دي علما د دې امت دپاره داسې وي لکه پلار چې د زوی لپاره نو دا پلار بچي د هغه خبرې ښایي په کوم کې چې د بچي فایده یې ښایي ورته که نه ښایي ښایي ورته دغه شان د علما د امت ته دا مسلې ښایي په دې باندې کتابونه لیکلی شوي د ساول به موږ نه خو زموږ په دې معاشره کې خلک مولوي صاحب دې خبرو ته نه پرېږدي او موږ خو الحمدلله په هغه خلکو کې چې حق وایو په هر ځای کې خپله مسله بیانو که څوک به خفه کېږي څوک به خوشحالي خپله مسله بیانو که څوک به خفه کېږي څوک به خوشحالي نه د کوروالي نه مخکې مقدمات دي ښځه ښکلول یا ښځه خپل خاوند ښکلوي د یو بل سره لاس لګول یو بل سره ګپ شپ لګول یو بل ته نږدې کېده لږ مزاح کول که ته په دغه ټیم کې دا ښځه وخاندې ښځه سړی وخاندې دې سره به دا حالت ښه برابر شي بلکې شریعت څه وایي وایي دروغ حرام دي سوی د درې ځایونو نه چې په دې کې دروغ ویلی شي اولنی چې دوه کسانو په منځ کې جوړه راولي دویم په جنګ کې جهاد کې دوکې ورکولو دپاره دریم ښځه او خاوند او په دغه شپه باندې چې دا ښځه خاوند یو بل ته څومره بنډلې ولي دې تپوس مه کوه او دې ولې شریعت اجازت ورکړی ولې ځکه چې د مینې محبت دپاره خو به څه نه څه وایي که نه نو اوس دی دې ښځې ته وایي وایي څومره ښکلې ښکاري لکه سپوږمۍ ښه که اوس هغه د سپوږمۍ په شان نه نو دا دروغ شو که نه شو دروغ فاصله وکړو چې زه به د مرګ پورې صرف تا سره ژوند تېر کړم دروغ د مستقبل نه دی خبر دی چې دې سباره جنګ وشي دغه وشي د دویم واده وکړي درېیم وکړي څلورم وکړي خیر دی وایي هېڅ خبره نه جنۍ ورته هم ده ووایي ښه ده چې ته زما ژوند له راغلې او که ته نه وې نو زما به ګورې څه کېږي داسې یوه خبره یې وکړه یا دا ښځه خاوند یو بل ته ښځې دې خاوند ته وایي که ته مړ شي نو زه به مړه شم دا خبره ډېره کوي دا ښځې که ته مړ شي چې دا غریب مړ شي چې ډېرې بې مینې وي هغه څلور میاشتې لس ورځې پسې خفه وي بیا وروسته وایي ښه ده چې دغه مړ شو بخیل انسان او زه یې ځان له پوزې له راوستې وم نو بیا خبره چې شوه هغه کومه چې مخکې کوله چې که ته مړ شي زه به مړه شم ښه دا خاوند اکثر دې ښځې ته وایي ستا دپاره خو زما سر قربان دی سر وغواړه سر به درله درکړم په پلیټ کې ومې چې کټ کړی در به نو هغو ته به ووایي 10 روپۍ راکړه په 10 روپو باندې هغه به دې شي بېعزته کړي او قهر کړي نو تا خو ورته د واده په شپه باندې وایي چې سر درې درکو نه د دې قسمه خبرو شریعت اجازت ورکړی ولې شریعت ته هم دې مسلې پته ده چې رب العالمین یو حکیم ذات دی هغه ته پته ده چې د ښځې خاوند په منځ کې چې مینه محبت کې راځي موجود یو بل سره دا خبرې اترې کوي نو په دغه ورځ باندې به دا خبرې اترې وکړي او بیا ورو ورو یو بل ښکلی یو بل سره لاس لګول یو بل ته نږدې کېده د هغې نه بعد به د کوروالي د درجې ته یا دغه مرحلې ته به اوړي رسول صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې وایي چې کله تاسو کې یو سړی کوروالی کوي نه هغه به یو دوه دواګانې ووایي اولنۍ دوا دا ده چې د دې ښځې په دې تندي باندې به لاس کېږي او دا دوا به وایي چې اللهم انی اسألک من خیرها الله زه ستا نه د دې زنانه خیر غواړم او په دې کې چې تا کوم خیر اچولی او د هغه شر نه پناهي غواړم پناهي نیسم په تا پورې کوم شر چې په دې زنانه کې دی
او کوم شر چې به دې کې تا اچولی یاره دې به فطرت کې پروت دی. وګوره څومره ښکلې دوا ده چې زه د دې خیر صرف غواړم، بس دې کې چې کوم شر دی هغه نه غواړم. دا دوا به ووایي او زه دواګانې یادې کړي. او دویم چې کله کوروالی شروع کوي نو په دغه ټینګ کې به دا ووایي بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. ای الله شیطان زموږ نه لرې ساته او د دې میلاوېدو د لاسه چې به کوم ماشوم ته موږ له راکوې نو هغه هم د شیطان نه لرې ساته او شیطان د هغه نه لرې ساته. رسول الله وایي که دوی له الله بچی ورکو نو شیطان دغه بچی له نقصان نشي ورکولی. څومره غټه فایدې د معمولي وړه غونته کې دوا ده. دا دوا چې دې ووي نو بیا چې ستا کوم اولاد کېږي هغه اولاد به د شیطان نه د شیطان نه به حفاظت کړي او د هغه نه به محفوظ وي. دا دوا ده. دا دوا چې دې ووي نو بیا چې ستا کوم اولاد کېږي هغه اولاد به د شیطان نه د شیطان نه به حفاظت کړي او د هغه نه به محفوظ وي. د هغې نه بعد بیا ښځه خاوند یو بل سره کوروالی کوي. نو کوروالی د ښځې سره کوروالی کول دا به دوه قسمه، یو حرام دی یو جایز دی. او جایز هغه دی چې یو سړی د خپلې ښځې سره د قبول د طرف نه د مخې د طرف نه کوروالی کوي که په هره طریقه یې کوي که په هره طریقه یې کوي د هر ټکی مې پکې ووایي نور تفصیل ته ضرورت نشته. که په هره طریقه یې کوي په باندې دلیل څه دی؟ الله وایي نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. دا ښځې ستاسو فصل دی او خپل فصل دی چې څنګه راځي راځي وله. ځکه ما تاسو ته اکثر مخکې وایي چې څوک به دا نه وایي چې شیخ صاحب دا مسلې ولې بیانوي. الله ګوره دا خبره کوي، رب العالمین وایي ښځې ستاسو فصل دی او فصل دی چې څنګه راځي راځي وله. نه که دې د شا د طرفه راځي دی کوي یا د مخې د طرف نه کوي یا به بله څه طریقه کوي. په ولاړه ناسته چې کومه طریقه ده د جایز ده په شریعت کې. او په هغې کې به ته د عبدالله بن عباس رضی الله عنه یو روایت ووایم. په هغې کې دا دي چې عبدالله بن عباس وایي چې کان هذا الحي من الانصار، د انصار ولا قبیلې ولا خلک چې وي د مدینې ولا هم اهل وثن، د بوتانو عبادت به یې کو او د دوی سره د یهود به اوسېدو او د اهل کتابو. نو د اهل کتابو به ځان په دوی باندې غوره ګڼولې ځکه چې هغوی سره کتاب. نو ډېرې مسلې به د انصارو د چا نه یې زده کولې؟ د یهودو نه به یې زده کولې. او یهودو کې دا مسله وه چې هغو به د ښځې سره کوروالی په دې طرف باندې کوو، په دې سیډ باندې به یې کوو، یعنې د ښځې په هغه طرف ته مخ او سړي به ورسره کوروالی کوو. ولې؟ وایي ځکه چې دې کې ښځه پټه وي، ښځه هم پټه وي او سړی چې دی هم ښکاري نه ښځې ته. د مکې نه چې کوم صحابه نو په هغو کې دا طریقه نه وه، بلکې هغو به په هره طریقه باندې د خپلې ښځې سره کوروالی کوو. کله چې انصار د دې نه خبر شو نو هغو ته دا خبره ډېره غټه ښکاره شو چې تاسو د ښځو سره داسې کوروالی کوئ، تاسو دا طریقه هم کوئ دا هم کوئ. نو رسول صلی الله علیه وسلم دا مسله لاړه. څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم دا مسله لاړه نو الله سبحانه وتعالی د آیتونه نازل کړو نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. د خپل فصل چې څنګه راځي راځي. مطلب دی چې د چا د خبرې مرسته الله وکړه؟ د مهاجرینو د خبرې مرسته وکړه، د انصارو په خبره باندې رد وکړو. ښه په دې ځای کې یو مسله ده چې د هغې مبارک ډېر تپوس کېږي او د تپوس نه مخکې ته بیانومه نو شکر وباسي چې مسله داسې واضحه شوه. یو دا ده چې ښځه خاوند د یو بل عورت د لاس وړلی شي او که نه نو دې کې هېڅ حرج نشته، بلکل وړلی شي. ښځه او خاوند له الله اجازت ورکړی دی چې د یو بل نه څنګه فایده او خوند اخیستی شي واخلئ، سوای د هغه کارونه کوم چې شریعت منع کړي دي هغه مخکې را روان دي. د خوند اخیستو یو طریقه دا ده چې سړی د ښځې عورت ته لاس وړلي او ښځه چې د سړي عورت ته لاس وړلي نه دا جایز دي. یا د دې تپوس کېږي مثال کې د زنانه په سینه باندې لاس ایښوده، د دې ځینې کسانو د غټ جرم ښکاري، غټ جرم ورته ښکاري، حالانکې شریعت د دې نه منع نه کړي، بلکې دا سړی د دغه زینه خون او مزې اخیستی شي. او څنګه چې دا سړی د دغه زینه خون او مزې اخلي دغه شان د ښځې ته هم خون او مزې دا ورته میلاویږي د دې کار د لاسه، نو دا هم جایز دي. ځینې کسان دا مسله بیانوي چې ښځې ته لغړ نشي کتی او ښځه خاوند ته نشي کتی کله چې هغه لغړي. دا مسله کمزوري ده او بلکې ځینې کې خلک پکې دا دلیل ورکوي. دا مسله کمزوري ده او بلکې ځینې کې خلک پکې دا دلیل ورکوي څه نقصان یې څه دی؟
بچی ړانده پیدا کېږي او دا ښځه خاوند هم ړندېږي الله پرې دغه مرض بیا راولي او دا کمزوري خبره ښځه خاوند چې د یو بل نه خون اخلي په هره طریقې اخیستی شي او د خوند اخیستو طریقه دا ده چې سړی ښځې ته داسې وګوري او کله چې هغه صحابي د رسول صلی الله علیه وسلم تپوس وکړي یا رسول الله زه خپل عورت له چا نه پټ ساتم رسول صلی الله علیه وسلم د ټولو نه پټ ساته الا من زوجتک سوی د خپل ښځې نه هغې ته ښکاره کولی شي صفا اجازت دی صفا اجازت یې ورکړی رسول صلی الله علیه وسلم نو ښځه خاوند که یو بل ته عورت ښکاره کړي او یو بل ته بلکل لغړ ګوري لکه څنګه چې الله د مور د خېټې نه راویستو جایز دي دلته اوس دوه مسلې په دې کې دننه راغلي چې کپړې وویستې شي ټولې او دویم دا چې یو بل ته کتی شي دا یو څو مسلې دي چې د عوامو په دې زړه کې پرتې خو تپوس یې نشي کولی او زم خیر دی تپوس کوي خود ادب په طریقه او زم خیر دی تپوس کوي خود ادب په طریقه او تپوس د علماو نه کوي چې تعبیر یو داسې ادبناک غوندې کړي او د علماو نه د تپوسونو کې څه حرج نشته اوس یو سړی د مثال کې موږ داسې ووایو او کیدای شي داسې په موږ کې چې د واده مثال کې 20-30 کاله شي او د دې مسلې نه خبر نه او سړی به دننه خوړو چې دې مسلې چې د اجازت وای نو ښه به وی که د دې اجازت وای نو ښه به وي او د هغې اجازت وو خو ده چې ته تپوس ده چې ته تپوس نه یې کړی او که تپوس یې کړی د یو جاهل نه یې کړی نو هغو ته ویلي چې او دا مسله خو شتي چې ښځه خاوند یو بل ته نشي کتلی او نه به دا دی چې جامې کپړې به وباسي نه دا مسله چې دا کمزوري مسله ده دویم کوروالی د ښځې سره چې هغه حرام دی د هغې یو څو صورتونه دي او هغه ده اولنی شکل د هغې دا دی چې د ښځې سره د دبور د طرف نه کوروالی کول او دین منع راغلی د رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ملعون من اتى امرأة في دبرها من اتى امرأة في دبرها هغه شی ملعون دی او لعنت پې دی کوم سړی چې د ښځې سره د شا د طرف نه کوروالی کوي او ډاکټران اوس په دې باندې یو دغه کړی دی سرچیپي کړی دی او په دې کې هغو بېشماره نقصانات راویستي چې کله ښځه چې کله خاوند د ښځې سره د دبر د طرف نه کوروالی کوي رب العالمین چې یو شی حرام کړي که نه هسې نه حرام وي هغه دا مخلوق پیدا کړی د وقت ښه خبر ده چې دوی ته په څه کې نقصان دی او په څه کې فایده ده نو په کوم کې چې ورته نقصان نه نو به یې کولو اجازت ورکړو او په کوم کې چې ورته نقصان ونه شی وي دا حرام دی نو دبور کې کوروالی کول حرام دي نور د دبور نه هر قسمه مزې اخیستی دا جایز دي صرف کوروالی نه من راغلی چې دغه ځای کې به د ښځې سره جماع نه کوي دویم چې کوم جماع حرامه د هغه ده چې د روجې په حالت کې ښځې روجې نه وي ته اوس کوروالی کوي دا حرام کار ده د حایزې زنانه نه چې کله په یو زنانه باندې حیض بیماري د هغې نه من راغلی څلوېښتۍ کې یو زنانه نو د هغې د کوروالی نه هم من راغلی ده نور دغه ته اخیستی شي مزې ته اخیستی شي خو صرف کوروالی به ورسره نه کوي لکه دا مسله غلطه ده ځینې وایي چې په ښځې باندې کله بیماري راشي نو د هغې نه به ځان بلکل لرې ساتي یا څلوېښتي پکې د هغې نه به ځان بلکل لرې ساتي دا کمزورې خبره ده بلکې د هر قسم مزې د ښځې نه اخیستی شي خو صرف دا چې کوروالی به نه کوي د دې سره دا مسله د ساتي چې کله یو سړی یو پیر کوروالی وکړي نو په دویم پیرې چې بیا کوي آیا لامبل او دس ضروري او که نه د هغې نه مخکې دا مسله د ساتي چې په اولنۍ ورځ باندې دومره کوروالی هم کول نه پکار چې جنۍ ته پې نقصان ورسي یا په هلک ته نقصان ورسي د ځینې هلکان اول پیر له دغه نعمت الله ورکړي نو هغه نعمت په ډېر خوږ ولګي ملاوي او دې جنۍ ته هم نقصان ملاوي حدودو کې دننه چې تا ته پته ولګي اوس کېدای شي تا کې طاقت ډېرې جنۍ کې طاقت نه وي نو د هغې لحاظ وکړه بلکې موږ خو دا ووایي چې که بالفرض دا ښځه منع کړي چې نن ما سره کوروالی مه کوه او یېرېږي نو دې خاوند له پکار ده چې غلی شي بس اصل لازم خو نه چې په اوله شپه باندې به سړی کوروالی کوي او ډېرې پیرې به کوي نو مسله موږ دا بیانوله چې په منځ کې به څه کوي یو سړي یو پیر کوروالی وکړو په دویم پیر کوي نو په دې منځ کې به څه کوي د دې 3 درجې دي د ټولو نه غوره درجه دا دی چې غسل به کوي غسل دې وکړي او بیا دې راواپس شي که دغه غسل نشي کولی غسل ورته ګران وي نو دویمه درجه دا ده چې څه به کوي اودس وکړي چاردام رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي چې کله انسان په دې منځ کې چاردام وکړي او بیا په دویم پیر چې صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي چې کله انسان په دې منځ کې چاردام وکړي
او بیا په دویم پیر چې دا کورواله کوي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې فإنه انشط للعود دې سره د انسان کې تازگی پیدا کیږي د سړي کې څه پیدا شي تازگی او د جنې کې تازگی پیدا شي د دویمه درجه او کبل فرض نه ولمبي او نه غسل وکي نه ولمبي او نه چاردام وکي نه بیا به څه ګناه نشتی دا کار جایز دی خو غوړه طریقه ده چې غسل وکي که غسل نشي کولای چاردام دی وکي او که چاردام هم نه کوي نو ګناهګاریږي نه خو غوړه طریقه څه کړه غوره طریقې پرې خدا دلته دا مسله د ساتي چې د ځینې کیسه به د چل کوي چې سحر راپاسي او د بغیرتوب غټه نه خلل الله ته موږ لري ساتي سحر چې راپاسي نو بیا خپل مرګرو سره کیری ما خو دوره پیری پرم کورواله نور وتم نه چې قصې اوري مزيح حرام خبرونه خو دې تکرو دا خو دې شو دا طریقه مو کړ دغه طریقه خزره ته دا مو ته دا اعوذ بالله دا غیر تو غټه نه خري شوی د خپل خزي حالت بهر بیانې مو سره دا چې مو سره دغه چلو ښه دې قصه کوي د مرګرو سوچ کم درو دته لري ها دا خزي مبارکي سوچ کوي او خزه به سړو ته چې دا خبرې کوي خاون رته دوي مو ته دو نو خزه هغه د قصې کې هغه د چا سوچ کوي هغه د سړي سوچ کوي دې سره کورونه تماشي رسول صلی الله علیه وسلم دې قسم خلکو مبارک سخت وعید بیان کړی او دا ویلي چې دا یو شیطان د شیطان سره ملو شنو وساري خپل خبره وکړه څه ضرورت دی چې انسان د واده د شپې خپل حالات بیانې او زما خزمات د دوی او موت د دوی دا څوک بهر نه بیانې ها اوس خاصي مرګرو ته دا قسم خبرې کول او ته فائدہ اخلي او د ځان به غیرت جوړ کړي دا حرام کار دی سحر چې کړی دی راپاسي نو د غسل دا مسله ده نو د غسل مسله په اختصار سره دا ده چې غسل واجبيږي کله چې د انسان د سړي د ذکر د خزي په دی فرج کې دنه لاړ شي چې څنګه لاړ بس کما موري سره لاړ کو پوره ذکر لاړ ډیر عوام ګره په دې مسله نه دی پوه هغه وی چې کله منی اوزي نه انسان باندې غسل واجبيږي نه په منی وته سره غسل واجبي بلکې خزه وسړي چې کورواله کوي چې دوی هغه عورتونه دی وبل سره ملو صرف اسه ملو نه چې کله د سړي د ذکر د زنانه په فرج کې لاړ بس دوی باندې غسل څه شو غسل واجب شو رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا جاوز الختان فقد وجب الغسل دغه اوس مسله ده چې خزه خاون چې سحر پاسي نو غسل کول پکار دي خولي دې قصد غسل دا وهم پکار دي چې خزه خاون یو ځای غسل کوي د دې سره مینه محبت شي ابا خزيات او د عائشه رضی الله عنها حدیث ته كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء بيني وبينه واحد تختلف ايدينا فيه فيبادرني حتى اقول دع لي وکړه چې موږ سره پاسې د جنابت غسل به موږ کو نو ما رسول سم به یو لوخ نه غسل کو چې لوخ به زموږ منځ کې پروت د یو لوخ نه به موږ غسل کو موږ به ګیلا سونه وال ما رسول سم ته ماته پرې دا ماته پرې دی وبل سره مزاح کو نه دا غسل کې سره په دې طریقو کې خزه خاونه به کډر ټینګ دوی لغړو یو بل ته ګوري سحر دې شغه مسله موږ سره مخ کې تیر شو نه دې سره به دوی په منځ کې مینه محبت شي مینه محبت په خزيات شي په دې چې ودرو کو نور مخ کې بیان کو کله ټیم را کوي وسو مسلې بیان کو کنه او د نوري مسلې کوم چې دلګي وګدي کو نشي څنګه بیان کو خو ډیرو کې بیان کوم سرکار لزو مزدوري لزو دای لزو او دې ته خوشاله ناس او غریبانه چې کوم دي کوم جوړونه کړی دا اوس خپل ځړه خوري نسل مو خوري تاسو دې دوی مو ادم کې درې مو کې سلوره مو کې الله تاسو ته طاقت درکې که عدل او انصاف کولای شي او طاقت ته بکی د سبا نه بل ودوک او کني طاقت سره نه نو موږ سوال کوو الله ته تم سوال کوو چې الله موږ طاقت راکړي چې دویم دریم سره مو ودوک او کوم چې ځوانان دي هغه ته موقع پرته ده دا خبره موږ بار کوو چې د خزي سره غب شپ لګول اخاندول هغه سره ټوغي کول یو خطرېقه ده او په دې کې ځان سپک مګاړه لکه مثال وسته کمرې ته د نراړي او خزانه استلتاول په دې سترګو باندې لاسونه کې هو چې یو قسمه مزاح یو قسمه غب شپ لکه مثال وسته کمرې ته د نراړي او خزانه استلتاول په دې سترګو باندې لاسونه کې هو چې یو قسمه مزاح
یو قسمه ګپ شپ. نو هر انسان ته دا قسمه طریقې معلومې دي. ګوره کله چې جابر بن عبدالله رضی الله عنه واده وکړو نو راغی رسول صلی الله علیه وسلم یا رسول الله ما واده وکړو. دا خویندې وې ډېرې او ورورې نه و او پلار یې په غزوه احد کې شهید شوی او د هغه سړي پلار هغه سړي زوی دی چې هغه سره رب العالمین خبرې په خپله کړې. نه د بیا واده وکړو چې لکه زما د دې خویندو حفاظت ساتي نو د یو مشر ښځې سره واده وکړو. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته واده دې وکړو او وایي پېغلې جنۍ سره دې وکړو که نه کونډې سره دې یا رسول الله د مشر ښځې سره مو وکړو. رسول ورته فهلا بکره نوي جنۍ سره به دې واده کړه پېغلې جنۍ سره واده کړه. ولې تلاعبها وتلاعبک تا سره به یې لوبې کولې او تا به ورسره لوبې کولې ځکه ته ځوانه ده کې اوس تا مشر ښځه راوستې نو سړي ته به لوبې وکړو هغه مشر یې کوم ځای کې لوبې ورځي. په یو حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم تضاحکها وتضاحکک ته به یې خندولې تا به خندوله که دا جنۍ کشره نو ګوره دې کې رسول صلی الله علیه وسلم یو خبره بیان کړې چې ښځه خاوند یو بل خاندوي یو بل سره مزاح کوي. زه دې ټولو کسانو ته دا نصیحت کوم دا کومو چې خاص کر د کومو د بریدونو چې وینې ساسي ته خو ته زه دا وایم والله که تاسو د ژوند مزه اخیستي په الله دې ته قسم خورم که تاسو د ژوند مزه اخیستي تاسو خو یو روټیني کار کړی روټیني دې ته روټین وایي. واده لازم دی واده یې وکړو بیا بچي پیدا کول لازم دي هغه یې وکړو خو کوم مقصد چې اصل و د دې واده نه هغو ته میلاو شو هغو ته میلاو نه شو. ښځه خاوند یو بل ته چې ګوري ښځه چې خاوند ته ګوري قار وله ورځي او خاوند چې ښځې ته ګوري قار وله ورځي صرف دغه کوي چې د شپې سملي او کوروالی وکړي او بچي پیدا شي. د دې څه مقصد شو؟ ښځه خو هغه ښځې چې ته د ورځې کار کوې په مزدورۍ کې په مکتب کې ناستې دفتر کې ناستې یا مثال کې دیاړۍ له تلې څه کار کوې او په زړه کې دې یو سوچي څه چې کور ته به کله ځم چې کور ته به کله ځم خو چې کله ته به کور کې پروت یو داسې وویشتي چې دې کور ته به کله وځم او د دې بګوي نه به الله ما کله خلاصوي. نو دې خو څه فایده نه شو. د واده چې کوم اصل مقصد دی هغه میلاو نه شو. د واده اصل مقصد دا دی چې ښځه خاوند یو بل سره خوشحاله ژوند تېروي. ښه چې کله تا د ښځې سره په دې ښه طریقه ژوند تېرو مذاق ته ورسره کوو خوشحاله دې ساتله نو د دې سترګې به همیشه په کوم ځای په کور کې په دروازه وي چې کله به هلک راځي. او یو دغه طریقه ده دا کومه چې عامه روانه نو بیا دا ښځه دا سوال کوي چې یا الله بېروزګاره کوی د څه رامان شپ هغه نه لګوي نورې څه پیسې هغه نه کې خو دغه پروت دی او دا ورله ډوډۍ وړي غریب او دا ورله کپړې وینځي او دا ورسره خدمت کوي او هغه دغه شان چې ډېر بد ګوري او کله مخ دې سره کوي چې ولې ګپ شپ نه لګي وي دې سره سړی لږ سپک کوي چا ویلي دې سپک کوي. رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره ګپ شپ لګولی دی مذاق به ورسره کوو هغو سره مینه محبت کوو. رسول صلی الله علیه وسلم څومره دروند سړی دی د امت سردار دی د پیغمبرانو سردار. بلکې حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم پیر چاردام کړه او داسې کړه او منزله وتو نو په دې لارې کې څنګه چې منزله وتو په دې لارې کې ولې یو بیبي مخې له راله نو هغه یې ښکل کړه او منزله یې لاړ کړو. په دغه لږ ټیم کې رسول صلی الله علیه وسلم خپله بیبي څه کړه هغه یې ښکل کړه. د ماحول ته ستاسو خیال دی دا څومره ښکلی ماحول چې یو سړی د کور نه وځي او ښځې ته وایي ښځې زه لاړمه او د الله په امان هغه ښکل کړي وځي دا ښځه به څومره خوشحاله شي او بیا به د انتظار کوي او دواګانې به کوي چې الله دا هلک زر ته زره راولي لکه چې هلته د هغه اخلاق دومره ښکلي خو چې کله دی د کور نه اخلاق دومره ښکلي خو چې کله دی د کور نه وځي هغه خبر نه وي د کور د دروازې له مې یو درز ورکړي او لاړ ووت بدماش ته ورور رسېد او بهر غریب چاته چرنګ نشي کولی په کور کې به دغه کمزوري باندې بدماشي کوي دغه د کمزوري میلاو شوي ده بس په هغې باندې بدماشي کوي او ته ناسته د الله نه ویرېږي او که خپل ژوند دا موقع ګورې دغه ته مې دا کوم چې ودونه یې کړي دي هغو ته هم دا موقع وشتي خپل ژوند په یو ښه طریقه شروع کوي او د ژوند نه مزې واخلئ. په اخره کې زما یو خاص نصیحت وی هغه هلک ته چې واده کول غواړي یا هغه جنۍ ته چې هغې واده را روان دی یا واده کېږي به هر څوک چې زما دا بیان وړي هغه ته زما دا نصیحت دی چې د واده په شپه باندې چې کله ته د جنۍ پسې کمرې ته ورشي او د جنۍ نه غلطي وشي نو هغې ته په غټ نظر مه ګوره
ولې لکه څنګه چې ته د دې شپې په باره کې سوچ کې چې دا شپه به ګورې څنګه چې ته د دې شپې په باره کې سوچ کې چې دا شپه به ګورې څنګه دغه شان د دې جمعې په زړه کې هم دا سوچ پروت دی هغسې د اسمان نه راپېښېږي دویم نصیحت زموږ دا دی چې په ځان باندې یره بلکل به نه راولي ځینې کسان چې کمرې ته وردنه کېږي دروازې ورځي او بیا راځي او بیا د ورور سره مشوره کوي د ملګرو سره دا به څه طریقې هغو ته نه ورشه او شریعت چې درته څه ویلي په هغه طریقه عمل وکړه انشاءالله په دې کې هېڅ هم نشتي ستا ژوند چې دی هغه به خوشحاله دا خبره درته م وکړم چې دا کوروالی هله انسان له خوند ورکوي چې کله د انسان مزاج هغې ته جوړ شوی چې کله د انسان مزاج صحیح هغې ته جوړ شوی اوس یو سړی دننه ورغی کمرې ته او درز 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 دا سینې څه کي درزي او د ښځې سینه هم څه کي درزي او په دغه ټیم کې دوی کوروالی شروع کړو دا کوروالی به دوی له خوند ورکړي خوند ولا نه ورکړي بلکل په ارام مطمئن ښه به کښېني ګپ شپ ورکړي اوبه وڅښي خواږه سې وخوري د هغې نه بعد چې ګپ شپ نه بعد چې به یې شروع کړي دوی له به دا کوروالی هم دا به خوند ورکوي او دغه نصیحت خو موږ ټولو ته کوو چې د ښځې خاوند ژوند مزه هلی چې کله دوی د دې کور نه لري نو کله چې د ته موقع برابرېږي نو خپله ښځه ځان سره بهر ته بوځه خو د کافرانو په طریقه نه او نه د کافرانو ملکونو ته که طاقت تر الله درکړی بل ملک ته چکر ولګو که طاقت تر الله درکړی مکې ته لاړ شه مدینې ته لاړ شه دا ښځې ځان سره په چکر وباسه او ټولو ته زه دا وایم کوم چې دلته ناست دي مشران او کوم چې زما دا بیان اوري که هغه پلار دی که هغه مور دی او که هغه ورور دی که هر څوک دی په چا باندې به دا پابندي نه لګوئ چې ښځه به چکر له نه بوځي دا د هغه ژوند دی پرېږدي چې د خپل ژوند نه مزې واخلي تا خپل ژوند داسې تېر کړو اوس هغه خو پرېږدي چې مزې واخلي زموږ یو ملګری و هغه وایي ما وایي دا سړی مې یو ورځ ډېر کلک کړو ځکه چې د ملګرو سره مېلاوېدم یو راته وایي چې فلاني ځای ته م چکر ولګوه بل وایي چې فلاني ځای ته او زموږ په کور کې سم داسې قانون ناپېښې کړه مور ته مې خبره ور مخکې کړه تاڼه کې خبره وکړه چې زه دا جنې په چکر باندې بوځم زموږ ملګری ډېر سخت مزاقي انسان وي ما هغې ته دي چې په ښه طریقه مې ورته ووایي چې زه دا ښځه بوځم هغه غریبه تنګه شوي به یو سا به یې زیات شي وایي هغې ما ته چې بوځې صحیح ده بوځه بچې بوځو زه ډېر سخت خوشحاله شوم چې لکه دې ما له دې زر اجازت راکړو وایي چې ورته مو وایي دغه ټینګ راته بیا وایي وایي ما چې زه مو چې د ګاډۍ ما ته وګورم چې پروګرام جوړ وي وایي ما ته وایي چې دا هلکان ورسره م بوځو دا خویندې ورسره م بوځه وایي ما ورته چې چېرته م نه ځم د چکر نه مې توبه ده په دې کور کې زه دوی سره ناست یم چې ته راسره بهر ومولېږې زه خو دا ښځه دې دپاره بهر ته وباسم چې موږ له ښکلی وخت تېر کړو دا ما ته د زړه خبرې وکړي زه دې ته د زړه خبرې وکړم یو ځای کې چې د روټۍ وخورو یو ځای کې چې د چکر ولګوو لکه هوا را باندې ښکلې ولګي لږ رومانسي غونته کې موسم جوړ شي هغه دا راته ووایي دا دغه سره م بوځوي هلکان هم بوځي او جنکۍ هم بوځي دا کار بیا ځان سره بوځي دوی به پوره پلین کوچ راولي نه چې دا بوځي بیا وایي ما چې هېڅ چېرته یم وایي هغه ورځ شوه دا ورځ بیا مې سره وینا کړې ده نو اوس هغه غریب په دغه سوچ کې دی چې کله به دا بوډا او بوډۍ څه کېږي چې کله به مري دومره تنګ شوی دی غریب داسې ګوره ډېر خلک دي خو ګوره ډېر وایي نه چې په زړه کې دغه خبره پرته چې کله به دا بوډا او دا بوډۍ مري چې زه د خپل ژوند نه مزې واخلم نو کله نه کله داسې وشي چې بوډا او بوډۍ له الله دومره وکړي ژوند ورکړي چې دې غریب پکې دنیا نه چوټي شي لاړ شي خو دغه واده د هغه ژوند نه مزې ونه کړي زما ټولو ته نصیحت دی مشرانو ته چې د الله نه ویرېږي خپل کشران به نه منع کوئ او کشرانو ته مې دا نصیحت دی چې کله د ته موقع میلاویږي د شریعت په حدودو کې دننه د هر چا د حقوقو خیال به ساتي دا ښځه ځان سره روانه کړه چکر وله ورکړه څومره چې ستا طاقت وي ویې ګرځوه سا ورسره ازاد کړه خپل د زړه خبره ورته وکړي دا به تا د زړه خبره وکړي او زه درته په دې خبره قسم وخورم چې ستا د ژوند چې به څومره مزه یي که نه دا مزه به تا چې ته به یوځي کې هم نه یاداستې